حدیث شریف کې راځي د سیدنا انس ابن مالک الانصاری رضی الله عنه مبارک سره روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایله چې الله د انسان پر توبه باندې بے حد خوشاله کیږي. د یو مثال په ډول باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انسان دی پر لار باندې روان دی، پر یو وش یا پر یو آس باندې سپور دی. دغه انسان په یو دشت کې روان دی، خدای د یو حاجت لپاره د دغه وشه سره د دغه خپلې دابې سره راکښته سي او پر دغه وش باندې پر دغه دابه باندې د ده خوراک او د څښلو سامان تړلی وي. دغه انسان د په یو دشت کې چې سر او پای نه معلومیږي، په داسې دشت کې له دغه خپلې دابې راکښته سي د یو عذر په خاطر باندې، خو په دغه حالت کې دغه دابه او وش ځینې ولاړ سي. خو دغه انسان د دې څخه نا امیده سي چې بیرته به زما دغه دابه یا دا اوښ بیرته ماته راځي. نو دی په یو داسې دشت کې دی او ډېره سخته ګرمي ده ورباندې. په دغه دشت کې د ده دا زړه ته ولویږي چې زه دا دشت په مزله باندې نسم پرې کولی، د دغه دشت څخه نسم وتلی او سخته ګرمي ده، دا یې زړه ته تېره سي چې نور زه مرم. او دی د دې څخه هم نه امیده سي چې هغه اوښ یا آس دې بیرته وده ته راسي چې د ده اوبه او ډوډۍ خوراک ورباندې تړلی دی. نو دغه سړی په دغه وخت کې راسي، د یو درختې لاندې پرېوځي په دغه امید باندې چې مرم خو خامخا په داسې یو دشت کې یم چې مرم خو خامخا. نو دا هم ښه ده چې د یو درختې لاندې د یو سایې لاندې مړ سم. دغه سړی راسي تر یو سایې لاندې پرېوځي، خو چې کله دی پرېوځي په دغه وخت کې د ده سترګې سره تېرې سوي، ناڅاپه چې دی رابیداره شي چې ګوري هغه آس یا اوښ هغه دابه یې وسرته ولاړی او دی د ډېرې خوشحالي سره دغه آس یا اوښ هغه ملونه په لاس کې ونیسي او د ډېرې زیاتې خوشحالۍ سره دا تورې ووایي: اللهم انت عبدي وانا ربک. دغه انسان چې پر دغه دشت باندې روان دی د یو عذر په خاطر باندې، د مثال په ډول باندې دی د دغه دابې سره کښته سو، هغه ځینې ولاړله، د مرګ خپل مرګ یقیني و زړه ته ولوېدی او د یو درختې لاندې پرېوتی چې سترګې راروڼې کړلې هغه اوښ او دابه بیرته د ده سر ته ولاړه ده. دی د ډېرې خوشحالۍ څخه و هغه ملو ته د اوښ ور عمله کي وینسي او په دغه وخت کې دا وایي: اللهم انت عبدي وانا ربک. یا الله ته مې بنده یې، زه دې رب یم. خطا وځي، د ډېرې خوشحالۍ سره دغه انسان خطا وځي چې الله د مرګه څه بچاو کړلم، الله به د دغه سختې تندې او لوږې څه چې زه به مړ کېدلم الله ځینې خلاص کړلم. نو د ډېرې خوشحالۍ سره چې دغه کلمات یې ووایي، یعنې په خوله کې خطا وځي، الله جل جلاله د مؤمن مسلمان په توبه باندې در دغه له هم زیات خوشحاله کېږي. چې کله مؤمن مسلمان خپل ګناوې د رب العالمین په دربار کې کښېږدي او رب کریم ته دا خواست وکړي چې رب کریم ته مو ګناوې معاف کړه. رب کریم د انسان د دغې خوشحالۍ سره چې له مرګه خلاص او بیا په د خپله خبره کې هم خطا وځي، ده به دا ویل چې یا الله ته مې رب یې زه دې بنده یم، لیکن خطا وتی ده دا وویل چې یا الله زه دې رب یم ته مې بنده یې. الله یعوذ بالله داسې وویل په خطا کې. الله جل جلاله د انسان په توبه باندې چې کله دی د بدو اعمالو څخه توبه وباسي، الله در دغه لا زیات خوشحاله کېږي. د دې څخه څه مراد، د دې څخه څه مقصد دی چې انسان په دغه توبه باندې الله دونه خوشحاله کېږي
د دې څخه څه مراد څه مقصد موږ ته څه په لاس راځي موږ ته په لاس دغه خبره راځي چې موږ او تاسې پر خپلو ګناهو باندې الله ته زارۍ وکړو الله مهربانه ذات دی الله زموږ ګناه معافوي او الله جل جلاله زموږ سره هیڅ مقابله په دې کې نه کوي چې تا ګناه وکړه اوس نو زه نه معافوم چې هر قسم ګناه دې کړې ده د رب په دربار کې لاس پورته که په اخلاص باندې توبه وباسه او دغه 4 شرطه یا 3 شرطه چې د توبې ده بیان سوله په دغو 3 شرطو مطابق توبه وباسه رب دې د توبه قبلوي او د توبې د قبلېدلو سره سره دی رب العالمین په توبه باندې خوشحاله کیږي الله د انسان صغیره او کبیره ګناهونه معافوي